د پاکستان کرایي پوځ بیا کرایه کیږي او غزې ته لیږل کیږي. بلخوا بلوچستانو له پاکستاني پوځیانو سره څه کړي، نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ټرمپ د غزې نړیوال ځواک لپاره له پاکستانه د ځواکونو غوښتنه کړې. ریوټرز راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غزې لپاره د نړیوال ځواک د جوړولو په طرحه کې له پاکستان څخه د ځواکونو د استولو غوښتنه کړې ده. د راپور له مخې د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر له دې غوښتنې سره ټاکل شوی روانه اونۍ به واشنګټن ته سفر وکړي. ویل شوي که پاکستان په دې ځواک کې برخه وانخلي د ټرمپ له ناخوښۍ سره به مخ شي، خو د ځواکونو لیږل به په کور دننه پراخ مخالفتونه هم راوپاروي. ریوټرز خبري اژانس ویلي د پاکستاني پوځ مشر د سخت امتحان سره مخ دی. که ویلېږي نو د پاکستان مذهبي ګوندونو پراخ لاریونونو سره به مخ شي، او که ونه لیږي نو د ټرمپ د خفګان باعث به شي او پاکستان به د هغه ملاتړ له لاسه ورکړي. بلخوا د بلوچستان د ازادۍ پوځیانې BLA ویلي چې جنګیالي د بلوچستان په کوټه کیچ، پنجګور او بلیده ولسوالیو کې د پاکستاني رژیم پر عسکرو 6 جلا بریدونه ترسره کړي دي. BLA زیاتوي چې په دغه بریدونو کې 12 پاکستاني عسکر هلاک شوي، 2 ټپیان شوي او مالی زیان هم راوښتی دی. د بریدونو کې 3 تنو بلوچ جنګیالي هم ژوند بایللی دی. BLA ټینګار کړی چې خپلې روانې مبارزې ته به د بلوچستان تر بشپړې ازادۍ دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې همدا تېره ورځ هم بلوچانو 3 پاکستاني پوځیان وژلي وو. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.